مولا یعقوب وایي پخواني پیلوټان جنرالان او تجربه لرونکي عساکر کولی شي خپل هیواد افغانستان ته راستنه شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دی چې پخواني پوځي پیلوټان جنرالان او تجربه لرونکي عساکر کولی شي بیرته افغانستان ته راستنه شي او په خپل هیواد کې ژوند ته دوام ورکړي. نوموړي دا څرګندونې په یوې غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د مسلکي کدرونو او تجربه لرونکو کسانو شتون د هیواد د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی. د هغه په وینا هغه کسان چې د پخواني نظام په پوځ کې دنده ترسره کړې وه باید د اندېښنې احساس ونه کړي او کولی شي بیرته هیواد ته ستانه شي. مولا یعقوب ویلي چې حکومت غواړي د افغانانو له تجربو څخه استفاده وکړي چې د پوځ، هوایي ځواک او امنیتي ادارو کې کلونه خدمت کړی دی. د هغه په خبره دا کسان کولی شي د هیواد د امنیت او ثبات په برخه کې مهم رول ولوبوي. له هغه وخت راهیسې چې طالبان په 2020 کال کې واک ته رسېدلي، زرګونه پخواني عساکر، پیلوټان او افسران له افغانستان نه وتلي دي. ډېرې ګاونډي هیوادونو یا لویدیځو هیوادونو ته کډه شوي، خو د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستنیږي. د دفاع سرپرست وزیر همداراز ویلي چې حکومت د ملي یووالي ملاتړ کوي او غواړي ټول افغانان پرته له سیاسي اختلافاتو د هیواد د بیا رغونې لپاره یوځای کار وکړي. هغه زیاته کړه چې د امنیتي ارګانونو د پیاوړتیا لپاره د تجربه لرونکي پوځي پرسونل شتون ارزښت لري. ځینې سیاسي شنونکي وایي که رښتیا هم د پخواني پوځیانو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب شرایط برابر شي، دا به د هیواد د مسلکي ظرفیت د لوړولو او امنیتي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره ګټور وي. خو دوی ټینګار کوي چې عملي تضمینونه او باور جوړونه مهمه ده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.